خپل عکسونه مو داسې ښایسته جوړ کړئ چې دغه عکسونه څوک مو ویني نو یقینا ډېر زیات ورته حیرانه شي. تاسو خپل عکسونو کې ویښته غټ لګول غواړئ یا ږیره لګول غواړئ، چشمې لګول غواړئ، نور څه تبدیلیانې پکې راوستل غواړئ، مطلب خپل عکسونه په یو نوي ډیزاین په یو نوي ډول باندې جوړول غواړئ، نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ مو خو دې نه وړاندې یو ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو دې لپاره به قدرمنو تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو یا د ډسکرپشن نه د کمنټس نه همدغه اپلیکیشن چې دی خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو له دوه اپشن راکړي دي، ټیک ده، یو د کیمرا یو د ګیلري. که تاسو په دغه ټایم کیمرې باندې عکس اخیستل غواړئ نو کیمرا سلیکټ کړئ، او که نه ګیلري نه راغستل غواړئ نو بیا به ګیلري سلیکټ کړئ. مثال په تور مونږ د ګیلري نه یو تصویر چې دی هغه راخلو په هغې کې دغه ایډیټینګ کول غواړو، نو سمپل همدغه شانتې به تاسو وکئ. د ګیلري نه چې کوم یو تصویر ستاسو وي، کوم یو عکس وي، په هغې کې تاسو چینجز راوستل غواړئ نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ. دا ما تصویر سلیکټ کړو. اوس که لاندې تاسو راشئ دلته کې تاسو وګورئ اولنی دی امپریشن، ټیک ده، امپریشن کې تاسو کم یو لګول غواړئ نو سمپل هغه پې تاسو ولګوئ. ورپسې د دې سایز دی یا سمایل دی، ټیک ده، هغه شانتې څه شی پې کول غواړئ نو پې تاسو کولی شئ. مختلف سمایل دي، دلته کې تاسو اوریجنل ته وګورئ او بیا دې بل ته وګورئ، ټیک ده، دا پې اپلای کوئ. دغه شانتې راشئ هیر سټایل ده، د ویښتو کم انداز چې دی، مطلب که تاسو غټ ویښته خوښ وي یا بل څه هیر کټ خوښ وي نو سمپل همهغه به تاسو د دې ځای نه سلیکټ کړئ. دا وګورئ دلته کې تاسو ته ښه واضح ښکاري اوریجنل او په دې بل کې څومره غټ ډیفرنس راځي. دغه شانتې د ګیرې مختلف اندازونه دي، دا وګورئ دلته کې تاسو ته ښکاري یا به تاسو ته دې ځای کې نه څه کوئ سلیکټ کړئ. دلته کې بس تاسو ګیره بس تاسو ته ښکاري چې څومره غټه شوه. ورپسې که تاسو راشئ سکن دی هغه تاسو چینج کول غواړئ نو سمپل هغه هم د دې ځای نه سکن کې چینجز کول غواړئ، یا ایج له راشئ، مطلب تاسو خپل تصویر چې دی هغه ایج عمر په لحاظ سره کم ښودل غواړئ، ټیک ده، چې هغه دی مطلب کم ښکاري خلکو ته، ټیک ده، نو سمپل هم دا به تاسو دې ځای کې نه څه کوئ سلیکټ کړئ چې کم یو هم ستاسو خوښ وي نو هغه ایج ته تاسو راکوزولی شئ. ډېرې وړوکې کول غواړئ یا سیوا کول غواړئ ایج نو هغه هم تاسو د دې ځای نه ډېر په اسانه طریقې سره کولی شئ. دا اوس تاسو ته بهلته کې ښکاري اولنی تصویر شو، ورپسې دا تصویر تاسو وګورئ چې څومره چینجز په دې کې راغلل. دغه شانتې مختلف ګلاس پکې لګول غواړئ، چشمې لګول غواړئ نو هغه پکې هم تاسو د دې ځای نه لګولی شئ. سمپل په دغه طریقې سره کومې چشمې ستاسو خوښې وي نو هغه تاسو سلیکټ کړئ، اپلای باندې کلیک وکړئ. میک اپ ورلګول غواړئ یا مختلف فلټرې دي پکې، فلټر پکې لګول غواړئ نو هغه هم دې ځای نه تاسو کولی شئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه ډېر ښایسته جوړ کړئ. قدرمنو دا ونې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي، که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.